دماغونه کار کوي نم نظرونه کار کوي زمونږ یو سوچ دی د خان رهایی څو مزي علي او داسې نه نو څنګه چې موږ په ډي چوک کې جنگي دري قرباني مو ورکړي ان شاء الله پر خپل صوبه کې هم جنگي کو قرباني به نواز پاډر کده چا پاډر دا گرفتار شوی دا په کې پی کې شوی دا د مونږ خپل ګورنمنت پاډر شوی دی چې د پرویز خټک غږدارو نو داسې د نوخار دین پی ای مینه غړ غږدار دی هغه خپل مزي کوي دا باندې تاسو ګورئ پښتون غږ او زه مستاسو قربا فرحات خان ګران عزتمند تاسو ته پته را د دینه مخکې با چې د ریډي والا نه ټانګي والا نه ما ته پوس کولو چې ووټ بچاله ورکې نه هغه ما ته وویل په غوسه کې به وویل چې دوی مال سکړي دي چې دوی له ووټ ورکم خو عمران خان داسې یو ځوان خدای پاک زمونږ په دې پاکستان مونږ ته نصیب کو چې دا هغه نه پس هغه درې کاله حکومت کو دا غي نه پس چې د ریډي ټانګي والا نه تاسو کوم نو ریډي ټانګي والا ما ته دا نشي ویلې چې ولي ووټ بچاله ورکوم دوی مونږ له سکړي ولي چې ابو ته پته دا عمران خان مونږ ډیر سکړي سیادت کاډي را کړي هر غریب د غټ د مالدار په لیول باندې ودرولې کم ځای کې چې د مالدار زوی د هغه زوی علاج کوي الته کې د یو غریب زوی هم خپل علاج کوي او په عزت سره ګران عزتمندو خیر آباد کې دلته کې پروټیسټ او احتجاج او خود ساخته تور باندې دلته کې مشران په ګڼ شمیر تعداد باندې ولاړ دي موجود دي راځي دوی سره سو خبرې کو السلام علیکم جی سویل غواړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول هم ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ ته ځان رسولو دوی مدا خبره چې د مونږ خو مددار پروټیکټ روانو د مونږ یو پروټیکټ په لکی مروت کې چې هغه د مونږ سره د خپل ګورنمنت زیاته او ظلم کو چې د مونږه سامانونه مات ګوټ کو او سره د ورکرانو یو بل چې دلته مونږ ناس دی خو پرمن ناس مونږ چې چرتم کړي کوم په اسلام آباد کې پروټیسټ کړي کوم دلته کړي نو مونږ په امن خلک چې مونږ ته عمران خان ویلي چې پرمن بوسیږي مونږ په دې امن کې موسیقو د مونږ دلته خپل حکومت ته چې نن د مونږ څومره عوام را دي نو د مونږ ان پی ای مینه دا عوام منې کوي چې تاسو مدای او دا ان پی ای مینه دا د خان سره مخلص نه دي دا مخکې کمپرومایز شوي دي خپنره خان دی وایي چې په جیل کې پروت دي د موږ بارش اشرت به خان نه وته نو د دې اشرت ختميږي ولی چې خان خو یو حق سچ سړی دی او دا چې اوسنی څومره پاشوي دي دا ټول غږدار دي اول د نوخار ان پی ای مینه مونږ ورته وی چې مونږ سره رانل ولټه چې مونږ سره کم خلک را دي ای منې کوي چې چرته د مونږ ټوله ګوري په پولیس باندې دباوي او هغه کوي چې دای ته مدي مونږ خان ته دا وو چې خان دا خلک وبېژنه دا خلک د وټ قابل نه دي چې څنګه پرویز خټک غږدارو نو داسې د نوخار ان پی ای مینه غړ غږدار دی هغه خپل مزه کوي دا باندې څه کارم نشته په جیل کې پروت دا ورکران راو دي د موږ سپینګری راوځو د خان د پاره یو مواد چت کړه دي خو موږ چې څومره د خان د پاره आवाज چتاو نو د موږ د आवाज نور حکومت نه ډبات کوي دا د موږ د خپل کې پی کې حکومت موږ دا تاسو کومه دا تاسو د قافلې د ممبر د مشران چې گرفتار کړي دي دا د شهباز شریف په اډر د مریم نواز په اډر کده چا په اډر دا گرفتار شوی دا په کې پی کې شوی دا د موږ خپل ګورنمنت پاډر شوی دی چې د نواز شریف سکار دی او دلته د مریم نواز سکار دی دا خو کې پی کې د پنجاب خو نه دلته خو د موږ خپل حکومت دی موږ سره چې خپل حکومت کې دا کار کوي موږ به ګیله بیا د چا نه کوو بالکل د موږ دا ټیکټونه چې ملاو شوي ډېر غلطو خلکو ته ملاو شوي دي بالکل د غلطو خلکو ته ملاو شوي دي همدې دپاره د خان ته دا د موږ پیغام دی ورځي چې خانه ولې ته ګوره په هر ضلع او په هر صوبه کې په هغه کې ته ګوره چې دا د پی ټی دا سړی قابل دی او که قابل نه دی نو دا د مونږ هغه دی ورځي چې بل ځل لپاره دې خلکو ته ټیکټ میلاویږي نو مونږ به بیا پی ټی ته وټ نه ورکوو ولې چې پی ټی کمزوري کوي نو دا ان پی مینه کمزوري کوي په نوخار کې چې بل ځل ته څومره پی ټی وال خوري دا به ان پی او د مینه د لاس خوري جی ډیره مننه وای ورور ته سویل غواړي څه پیغام ولې وستا خو خپل خلاد مشتا جبه مشتا څه خو وای کنه عمران خان ولې لیونه کړي بس زبدا وایم کنه چې لیډرشپ کمپرومایز شوی دی لیډرشپ له اوس پکار دی چې روزي ورکر چې څنګه مخلص شوی دی دغه شوند دی لیډرشپ مخلص شي ځکه چې موږ له وټ دغه پر نو ور کړی چې تاسو په هدو باندې کینو تاسو بس په ګاډیو کې ایشو اشرات او مزه چرچې کوو تاسو صرف تاسو پیچونه کوو ناروز عملی کول لکه څنګه ورکر کې نظریاتي ورکر دا طرف ځل الله تاسو ګوره پس پینه ګیره باندې راوته دی موږ لیډرشپ د نه خنه لیډرشپ دروځي یا د ورکر له فیسیلیټي ورکی چې موږ تاسو وایي چې لیډرشپ کمپرومایز دی الیمین ګنداپور سو قسمونه خوري چې زه د خان صاحب سره ډیر زیات مخلص یم او د دې وجه تاسو د کارکونان تاسو د ممبرز گرفتار کړو چې انتشار ونشي ګوره که ګنداپور داسې کوي نو د پارټي زوال الله دې نه کې الله دې نه کې پارټي په زوال باندې روانه ده ورله پکار دي چې هیڅ چره داسې نه کوي چې دوی د خان صاحب رهایی نشي کولای نو بیا د ورکر ته پری دی ورکر دې مډ ډراوي ورکر باندې د زور مروړي ورکر دې منسي ورکر به ان شاء الله خان صاحب راخلاصي ډیر مننه سمېل غواړي رور بس ویل دا غواړم چې موږ خان صاحب خلاص یې په خپل بلوچستان راغلی یم نور مې څه مقصد نشته صرف خان صاحب رهایی مې مقصد ده ګنداپور ته د خواست کوو چې موږ ته خان صاحب د لپاره موږ سره مت وکړه چې خان صاحب ریاسي ډیر مننه او شکریا تاسو سمېل غواړي ډیر خسته خبرې کې لګو کله جی السلام علیکم سمېل غواړي وعلیکم السلام اردو کې او پښتو کې وایي تاسو پښتو ډیره خوږه ده زه خو به د خپل حکومت ته
یو ریکویسټ کوم یو درخواست ورکوم چې تاسو دا کورسو ته رسیدلې نو دا تاسو په مینه به وای نه غوي چرته او تاسو به مخکې یو انرژي وا یو غوسه به وستا سره دننه تاسو وسم مطلب دا سره خوشحالي سره خبره کوي چې عمران خان صاحب التکی ورته اي سي کمره ورکړی دا زه دا درخواست دی ته کومه چې مهرباني وکړئ دا تاسو چې کوم کورسو ته رسیدلې دا زمونږ په ووټ رسیدلې کم حل چې موږ د پرویز خټک کړی دی ناغه دا ټول ووري چې کم په دې کورسو ناستي دا حل موږ تاسو کولی شو او دا یو خبره ته کو چې دلته کم ورکر راغلی امنګ فکر چې حکومت دا وایي چې زمونږ حکومت صوبایي چې موږ بعد اختر نه پس داسې طریقه کو د خان درهای نو موږ تاسو سره یو کچره تاسو د کورسو مزي علي او داسې نه نو څنګه چې موږ په ډی چوک کې جنگي دري قرباني مو ورکړي ان شاء الله پر خپل صوبه کې هم جنگي قرباني به ورکو خایو به ځکه چې خان په موږ احسان دی هغه چې دا کومه ژوندۍ پرېخه دا راغلي دی په دې پاکستان کې پروت نو موږ ته پروت دی چې په جیل کې پروت موږ د پاره دی زمونږ په هغه احسان نشته اګه موږ پری خوځي اوس دې بارکۍ او موږ خپل د مزو ژوندۍ له بځي خو مزو ژوندۍ زمونږ د پاره پرېخه دا نو موږ خپل جون بیا خان د پاره بخلی شو خان د پاره ورکولی شو کله سر د قرباني رالو نو زه الیمین ګنداپور ته ویم چې هغه سړی ما چې دا کم د یاري ته په 26 تاریخ د گاډي نه راکوزي دي ورزه مغه ما چې جامدیم او مغه سترګې به او مغه خله به او مغه لاس پی به بیا به دا غستر ګونه یریږي چې دا کم ستر ګونه ته ایمنیزل پکار ته وي چې دی اخوا که زه در کوزیګم کدی ولاړی زنه در کوزیګم نو کله ته ګوره موږ د خان په مين رالو نو بیا باغ نظری نو مهرباني وکا مخ کې شا موږ د پسیو نه بتا ته سو گزار در کوي نه بتا باندې سو ډس کوي موږ بسینه روان دي کو تا به بچ کو زمنګ مشره خو نه کرو یری داسي لکه دا بنو کې په مروت کوم د کماو کا نو ګوردار ته وېما چې دا پښتون دی دی به خیال وساتي او کله د تروچت شو نو ګوره بیا به د کورم رونه زی نو مهرباني وکا زنده‌باد عمران خان زنده‌باد ورکر نور ما ذلیل کوي د ورکر له چې دی دا خوګ دی منګ ور اوس د ماغونه کار کوي نم نظرونه کار کوي زمنګ یو سوچ دی د خان رهایی کبادی کې زمنګ سرم زیزي دی ولاړیو لا درته وایله لا ګرمیم کیږي نه نه زه چې کم دی زه د یو غریبي کورانه نیم کنه خو چې دما په کور کې یو غنټه بجلی نه کنه نو سچل را باندې کیږي لونه کېږم بار راوزم نو درته وای عمران خان صاحب ما اوریدلې دي چې هغه شاهزاده او د شاهزادګانو په شانتي جون تیر کړي دي هغه په خپل کم هسپتالونه جوړ کړي پټولو کې ایسی لګیدلې دي او هغه ته په جیل کې ایسی نشته زړه دي خوګيږي نو دادل ته ولاړی وو او داته مور موکه کې ویني نو پرم مده قسمی کې دانې مینه په ایمان خپل جون سره چا کړي سونه چې دمن خان صاحب دا ولي بس دا اصل کې یو خبره تا کوم چې کله یو سړی په حقیقت داغه ستاړه باغ په لوزي موږ لالچ نه کوو زره تاسو یې مده ورکرانو خپل یو لګولې تا ته خپته راستا په علاقه کې چې کم ورکر دی غریب دی خپل دیاړي پریزي د دیاړي پیسې وروړي او پدې بدوي چې زمونږ د کم لیډرشپ ته پدې هم لګولې دي خلکو په خپل خرچو دی پاس کړی دي دا ته وای نواز شریف کې کم داسې کمې دي چې هغه ته خلک مرشد نه وي او عمران خان صاحب ته خلک مرشد وي نو صداقت او منافقت کې زمکه عثمان فرق دی دا ته وای د نواز شریف احسان خو مانی کنه نواز شریف شکریا خو ادا کې کنه هغه مطلب په خو په خله باندې په خاموشي سره جنگ ډیزاین کولو او مونږ ته جنگو ګټلو دا څه کار دی چې د عمران خان ورکر چې دی کنه دته که څوخله وازم کې دی جنگټي او که دته خله څوک چپم کې دی جنگټي دا زمونږه ادارو کې چې کم غداران دي مولید او ان شاء الله بیا به ویني او که زمونږ لیډرشپ کې کم کمی دی دا جنگ نواز شریف نه دی ګټل زه دا تاسو کول غواړم جنگ نواز شریف جنگ ګټلی نشي هغه وی کنه مریم صاحب مو ټول وی چې دا ډیزاین هغه کړیو دا مریم صاحب خبره ته او طاقت خیمه دلته پازرو کې یو پروت دی او هغه د مریم نواز په وینا باندې دغه بیکاره سړی دی چې پازرو کې دی هر ټیم ما په پولیس تنګي او ما وته ویلي صرف د مریم نواز مال مخې لراوله دا د ما ته په عمران خان کې منافقت خو او په ځان کې صداقت خو زه دې پسې درته وایا ته بای حلفن ویلې شي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وای چې عمران خان زما په نظر کې ایماندار دی یو خبره ته کوم زه مسلمان ما زه چې کم یو کار کوم زلم به استخاره وباسم او استخاره چې دا جایز ده په اسلام کې حقیقت ده ما اوسه پورې د عمران خان چې بای حلفن یې دا چې ما سونه قتل دي کنه نو زه بای حلفن دا ویم چې عمران خان غدار نه دی او وفادار دی که وفادار نه وي دا نن چې ته خلک ویني دی عمران خان څه ورکړي دي ګوره هر پارټي ورکر له پیسې ورکړي تنخواګانې مقرر کړي دي د ان پی او د پیپل پارټي په دور کې زمونږ په کلی کې ورکر به 12000 روپیا مې شارشتا ډیر شي وغه ټیم کې اوس خو ځاته وایم چې دلته کم راغلي سره زما په خپل خرچه راغلي دي نو زه حلفن ویم چې عمران خان ایماندار دی او ما ته دا ټول اداري وای
چې زرداری او نواز شریف او شهباز شریف ایماندار یې زه ورسره ځم. ډیره مننه ګران عزتمندو په خیر آباد کې موجود یو دلته کې ماښامې شو تیاره شوه خو دا کارکنان چې دي دلته موجود دي د دوی دا قافله د لکی مروت نه چې کومه قافله کوم لانګ مارچ راتلو هغه منزل ته راونه رسېده د خیبر پښتونخوا پولیس چې دی هغه کارکنان ټول گرفتار کړل او هغوی باندې اف آی آر شوي دي نه دي شوي دا د چا په وینا شوي د علي امین ګنډاپور صاحب شوي یا د بل چا په وینا شوي خو دا کارکنان چې دي دا ډېر ډسهارډ دي خفه دي چې دوی دا وایي چې مونږ خو د اټک نه دې سایډ ته دلته کې موجود وو د اټک نه خیبر پښتونخوا سایډ ته مونږ احتجاج کولو نو زمونږ د کارکنانو څه قصور و زمونږ د حقیقي ازادي ټایګرز د ملګرو څه قصور و چې هغه یې ګرفتارول. ګران عزتمندو تاسو ګورئ پښتون غږ فرهاد خان له اجازت راکړئ د الله په امان.